درود شریف ہو اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دے اور ډیر زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر کړی دا کبار صحابه او کې راځي او پټول صحابه او کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توثیق کړی دی. حضور فرمایي اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوه چې کله تاسو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیانای نو تاسو داغی تصدیق کوي یقینا دا زما خبره کوي. کبار صحاباو کې ده فرمای وی چې کله دا آیات کریمه نازل شو الله پاک فرمای الذین آمنوا ولم یلبسوا او هغه خلق چې ایمان وروړي دي او بیا د خپل ایمان سره ظلم نه دی یوځای کړي. هغه خلق چې ایمان وروړي دي او د خپل ایمان سره ظلم نه دی یوځای کړي د دوی د پاره امن دی د عذاب نه او دوی چې دی په هدایت باندې دي. دا آیات کریمه چې نازل شو نو صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل قربان اینا لا یظلم من کی کم یو ظلم نه دی کړي من خو ټول ځان سره زیاته کړي دي خطا نشوي دا او الله فرمایي هغه چا د پاره امن دی هغه څوک په هدایت تی چې د ایمان سره ظلم نه دی یوځای کړي. دا خوري رګران شو ودا آیات کریمه نازل شو ان الشرک لظلم عظیم شرک چې دی دا یو لوی ظلم دی. نو صحابه خوشاله شو چې دلته مراد د ظلم نه شرک دی عام ظلم نه یادای. دې پوری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته د دې خبري وضاحت دا ده الله پاک قرآن کریم کی مومنانو ته یو زیر رولېګو او زیر داو چې الله فرمایي کوم خلکو چې ایمان روړي او د ایمان سره ظلم نه دی یوځای کړي د دې د پاره دا زیره دی چې دوی به بالکل محفوظ وي د الله د عذاب نه او دوی یقینا په هدایت تینو. دا ډېر لوی خبره ده چې الله پاک دنیا کې مؤمن سره دا وعده وکړي او د مؤمن توثیق وکړي. نو صحابه ډېر پاک خلقو اره خبرې ته سوچو چې دا خوړې رګران شوا دلته الله پاک ظلم ویلې دی او ظلم نکره ویلې دا او په سیاق د نفي کې د سمانه هر قسمه ظلم چې انسان د ایمان سره نه کړي نو دوی د پاره دا وعده ده او دا خوړې رګران ده. خامخا انسان عاجز دی غلطی دا غي نه کیږي نو کدا سے عام ظلم تی مراد شي بیا خو با سوک د چا د پارم دا زیره ملو نشي سوک بم دا الله پاک د عذاب نه محفوظ پاتې نشي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
او فرمایل چې الله پاک دا آیات کریمه نازل کړه دې کنه ان الشرک لظلم عظیم. لوی شرک چې دا یو لوی ظلم دی. نو دلته مراد د ظلم نه شرک دی. سمانا دا چې یو مومن ایمان راوړي هر قسمه ګناه چې کړي د سره دا وعده ده اگر که د خپل ګناه مناسب دوزخ ته ځي لیکن داسې وخت به راځي چې د پاره به امن د عذاب نه ملاويږي او د ته الله پاک جنت ورکړي. او چې دا کم ظلم او ایمان نه جمع کیږي هغه ظلم نه مراد شرک دی عام گناہ تی مراد نه ده. دی حدیث مبارک کی منګ او تاسو ته لوی درې مسلې دي. یو مسله د صحابه د دین سره د فکر د صحابه دینی مسلې ته سوچ چې ګوره عقاید او جهان صحابه ته دا آیات ویل چې هغه خلکو د پاره دا وعده ده چې ایمان راوړو او ایمان سره ظلم نه یو ځای کړي دوی دومره په توجه او تناسو د فکر ور سره چې ګوره دا استنباط ته وک چې ظلم په سیاق د نفي کې راغت عمود نکره رااله. نو د صحابه ټول سوچونه چې دي هغه د دین د پاره ټول فکر چې دی هغه په دین کې ځکه دې مسلې ته متوجي شو. او صحابه احتیاط ته پکې اشاره ده چې هغه د دین په امورو کې انتهایی احتیاط کاو انتهایی احتیاط کاو چې ګوره د دین خو موږ نشو بچ کېدل نو کدا زموږ ایمان ته نقصان رسي نو موږ بسکو. دا د صحابه هغه پاکي او د صحابه کرامو هغه دینی فکر او د صحابه کرامو دینی سوچ هغه ته اشاره ده چې دومره پاک خلکو چې ګوره دې معمولی مسلې ته او داسې یو دا مسله نه ډېرې مسلې الله پاک د صحابه په وینا باندې واضح کړي او صفا کړي. که صحابه دا تپوس نه وې کړي موږ او تاسو ته څنګه پته لګېدله دا د هغوی برکات دي. یو مسله پکې دا ده چې صحابه پاک خلکو او د دین په امور کې انتهایی غمجنو او احتیاط کو. دویمه مسله په دې حدیث کې دا ده چې عام گناهونه ایمان ته نقصان نه رسي شرک نقصان ورته رسي. ایمان اعمال په وجه باندې کمیږي نه د اعمال په وجه خرابېږي نه خود اعمال په وجه کمزوري کیږي ذوق پکې راځي. ان یو سړی چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاک د طرف نه د سره د جنت وعده ده بس دته یو قیمتي سرمایه ملاو ده. باقی گناهونه چې کوي نو څه گناهونه بیا داسې دي چې الله پاک معاف کوي. صغائر چې دي واړه واړه گناهونه دا چې الله د ناراضي شنو الله یې درته معاف کوي. څه گناهونه داسې دي چې پاغه په توبه معاف کیږي. کبایر گناهونه لوی لوی گناهونه قسم شو قسمونه خوړل مور او پلار ازارول زنا کول دا داسې یاسود کول دا الله پاک په توبه معاف کوي. څه گناهونه داسې دي چې دا چې د چا حق دی خوړلای چې هغه درته معافیو کې حقوق العباد چې ورته وي ابا یا دنیا کې دا غي بدل خلاصه یا با آخرت کې دا غي بدل خلاصه. لیکن مشکات شریف کی حدیث ته چې چان الله پاک راضي شي اصل کې دا ټول مخلوق د الله پاک دی او چې الله د چا ناراضي شي بیا ورته مشکل نشته. وای کم سړی نه چې الله پاک راضي شي او الله پاک داغه د بخنه اراده وکي خود باندې د خلکو قرضونه اوس قرضونه خور کول پکار دي
او دی وفات ته وی دغه سړی چې دبانی چې د چا قرضونه ای هغه سړی په ورځ د قیامت چې کله د قبر نه را پاسی کنه الله پاک ورته یو خسته محل او خسته بنگله وخی دی بوئی چې یا الله دومره خسته محل او دا دومره خسته بنگله دا د چا ده؟ الله بوئی دا زما ده. پدې سکه خرصومه دی بوئی چې یا الله زیلم خو ما سره پیسې نشته. یا الله ورته تا سره د دې قیمت شته کالینو کم نه ما سره قیمت زما په فلانی باندې ستا پیسې دي دنیا کې دې په پیسې وي او هغه تعالی درکړی نه دي تا غله پیسې معاف کزو بنگله درکم الته بیا خامخا سره معاف کړي دی وای چې یا الله بس ما معاف کړي الله بولا بنگله ورکی ستاسو طرف نه به آزاد کی الله چې راضي شي قیمتي سیس د الله پاک رضا ده بس چې هغه درته ملاو شو دنیا هم د الله ده آخرت هم د الله ده جنت هم د الله ده دوزخ هم د الله ده سچې دینو د الله پاک د طرف نه دي خو موږ او تاسو د الله رضا نه لټاو کله الله رضا م طلب کړه دا ټول مخلوق د الله پاک دی بس نو واړه ګناهونه شرک نه ما سیوا دا الله پاک معاف کوي او شرک او ایمان بالکل نه جمع کوي ځکه ایمان څه ته وایي الله یو ګڼل او شرک څه ته وایي الله دو ګڼل دو یو نه جمع کوي خو ما تاسو ته ګوره پهله حدیث کې ویلو چې شرک پہلے او پیجنائی بات کی سست شرک وائے بعض خلق شرک پیجنی نا او سست شرک وائی نو قدر تیاد شی ما در توی شرک ستوائی مسلمان د خپل رب تعظیم کئی مسلمان د خپل رب بڑائی بیانائی ځان عاجزه کئی نو په دو طریقو باندې د خپل رب انتہا د بڑائی بیانائی انتہا د تعظیم کئی نمبر 1 خپل جبه د خپل رب د تعظیم د پاره استعمالی ما تاسو تعظیمونه چي دي دایا کی بادیګری یو بل د پاسه دي صرف تعظیم که یو سړی ما سیوا د الله نه د بل چا تعظیم وکړه شرک نه ده انتہا د تعظیم چوک چې تعظیم دغه پسټاپ قدرت اخوا تعظیم شته نه بیا شرک ده ما تاسو ته وی یو سړی تا کاکا ویل د تعظیم خبره ده ماما ویل د تعظیم خبره ده لیکن انتہا د تعظیم نه ده ګوري د دې د پاسه نور الفاظ د تعظیم شته یو سړی ته ناظم ویل یو سړی ته وزیر ویل یو سړی ته وزیر اعلی ویل یو سړی ته گورنر ویل یو سړی ته وزیر اعظم ویل یو سړی ته صدر ویل یکی بادیګری د تعظیم الفاظ دي خو انسان چې د تعظیم لفظ د خلینو وباسي او بالکل اخیری سټاپ باندې ودري چې دا غینه بره د تعظیم لفظ نه هغه معبود دی هغه خالق دی هغه الہ دی د دینه بره لفظ شته نه که انسان د بل انسان څومره تعظیم بیانای الفاظ لحاظ سره اخیری سپټه ده د دینه بره د تعظیم لفظ شته نه دا چې کوم ځای کې ستا جبه په تعظیم کې ودرې ده دغه لفظ ما سوا د الله نه بل چاته استعماله دي ته شرک وای دي ته شرک وای د چالوئی بیانول شرک نه دی لیکن انتہا د لوی بیانول دا شرک دی تو جب یکی بادیګری الفاظ اوچته دا سه ټیم راځي چې تدا د خپل جبینا دا سه لفظ د تعظیم وسته نشي چې دا غینه پر بل لفظ نه بس ادریږي پس سٹاپ اقل لفظ ته الہ وای اغه لفظ ته معبود وای اغه لفظ ته خالق وای اغه لفظ ته رازق وای دغه الفاظ چې مسلمانان د خلینا د خپل رب د پاره استعمالي دغه الفاظ تا د بل چا د پاره استعمال کو ذاتی دی وګڼه دا شرک دی وره یو حصہ ده
دویم مسلمانان چې د خپل رب تعظیم کوي نو خپل بدن تعظیم کې پیش کوي. یو سړی راغی او تاورته صاحب دل تکې نه دا د تعظیم خبره ده، سینه باندې ورته لاس کې خود دې د پاسه بل تعظیم شته، هغه دا چې لګ وسره وخوځيږي. د دې د پاسه بل تعظیم شته چې ورته پاسي، د دې د پاسه بل تعظیم شته چې زه ورته پرې دي، د دې د پاسه بل تعظیم شته چې یو دو قدم اورواله، د دې د پاسه بل تعظیم شته هغه ته غاړه ورکی، د دې د پاسه بل تعظیم شته دا لاس کول کې، د دې د پاسه بل تعظیم شته لاس ته مخکل ک تندې دې مرتخ کول ک سر دې ورتخ کول ک، د دې د پاسه تعظیم شته هغه دا دې چې لاس او تندې دې دواړه ورتخ کول ک، لاس ته ورته اوچت کو، خو چې ته د خپل بدن اخیری سټاپ باندې ودرې هغه دا دې چې دا تندې ورته کېږي پزمک د دینه برته سکولې نشي، بس تندې دې کو خو بس تا بدن ودرې دو د دینه اخوا تخپل بدن داغه د تعظیم د پاره پیش کولې نشي، نو اوس تندې باندې ودرېږي کنه، نو دا تندې والا تعظیم بخپل رب د پاره استعماله چې کوم ځای کې ستا بدن پیش کول ودرې دو چې د دینه اخوا د تعظیم شته نه، نو دا بخپل رب د پاره بندگان استعمالي. دقه تندې لګول کما سوا د الله نه دی بل چاته د تعظیم په طریقې ولګاو، دا شرک دی او دا ناروا دی. د دین اخکته تعظیمونه چې دي دا ګوره شرک مرګ نه دی. او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ استاد علاقو کې دا سیز نشته، نسوک ما سوا د الله نه بل چاته خدای وای نه ورته سجده لګي، دا سړی مانی دله. نو لہذا مونږ ټول مسلمانان یو، پاکستان کې اکثر خلق مسلمانان دي، خلکو ته مشرک ویل خلکو ته کافر ویل دا خبره نه ده چې یو وګدي ولګي ته مشرکی بل وګدي ولګي کافر خپې دی ولګي بدعتي، دا ټولي خبره غلطي دي. ټول خلق مسلمانان دي، الله پاک ته سجده لګي، الله پاک توحید لا شریک وي، او گناهونه انسان نه کیدی شي، گناه ته کیږي جدا خبره ده، لیکن شرک دا جدا خبره ده. نو زمونږ بعض ملګری دې کې غلطيږي، او چې سکارو کې شرک دی وروره الله ازبرای خدا پہلے شرک کو پیژنه یار، پس تاغه نسیس ته شرک وایا دې چې شربت اوس کې وای کې شکرینی یره دې کې شرکو مړی را لړې رضیات خراب پہلے استادی شرک کو پیژنه ماته سړی ما جوسوس کو پکې شرکو څنګه پکې شرکو وای مړی می بیا ټول ورسو دي الله دې پوي کې شرک موایا شکرین وایا، صرف د شرک پهلنه حرف شین دے د شکرین پهلنه حرف شین دے تو دوڑ تو شرک وے. مولانا سے پہلے تحقیق کا کہ شرک وہی ستا پس تاغه نبی فتوا لگاوا گناهونه شتی مکروه شتی حرام شتی ناروا سيزونه شتی دا نه وایو چې جوړ مسلمانان ټول پاک دي ګناګار یو لیکن مشرکان نه یو غره. واحد شرک د ایمان سره ټکراو لري، باقی سيزونه گناهونه دا د ایمان سره جمع کیږي. انسان معصوم نه دی، صرف پیغمبران علیهم السلام دا معصوم دي د ګنا نه. دریمه مسله په دې حدیث کې صدا ګورئ، دا آیات کریمه چې الله وی کم خلقو چې ایمان راوړو د ایمان سره ظلم یو زینک دا پهل ده. ان الشرک لظلم عظیم آیات کریمه بات کې ده. رسول الله مبارک صحابه ته پهلا هغه آیات ویلو چې صحابه اعتراض وکړ، بیا دویم نمبر آیات ورته وی. اعتراض دا ده چې دا جواب رستو ولیکو، پہلے د سوال نه بعد جواب راغې، دا جواب پہلے ولې نو دا ولی چې صحابه سوالو کو نو ضرورت پیدا شو. او ګورئ که یو سیس ډیرم قیمتي کنه او د یو سړی ورته ضرورت نه
هغه بالکل نه لګوري. خو چې کله ورته ضرورت پیدا شي بیا ډېر په مینه باندې علي. نو دا قرآن کریم 23 کالو موده کې نازل لے. دا ولی چې کله به ضرورت پیښ شنو آیات براغه. دلته ضرورت پیښ ش صحابه سوال وکړو جواب راغی. نو علما دې کې دا وایي چې چا سوال نه کړي تانه د مسلې تپوس نه کړي مخکې د تپوس نه جواب مور کوا هغه به جواب داسي هوایي وګڼي دغه قدر او احترام به سره نه. پہلا تپوس بات کې جواب. نو تاخير د جواب د مسلې د تاخير د جواب دا شریعت کې روا ده. د کې مسله نشتا چا تپوسو ک دغه نه بعد جواب ورکول دا په یو مصلحت باندې بنا دي او دا په دې لپاره چې مسلمانانو ته دین او اسلام محبوب شي. د دې وجه حدیث کې راغلی دي تاسو خلکو ته د نیکی خبره کوي تاسو خلق د بدی نه منې کوي الا وهم یشتهونه چې دا غي ورته اشتهاوي هغه ستا خبره اوري ستا خبره ولا مزه ور کوي او کنا تور ته خبرې کې اخوا دی خوا ګوري بیا ورته قران کریم مو آیا بیا ورته حدیث ته رسول الله مبارک مو آیا. دا د قدر او د احترام والا چیز دی. امام مالک رحمه الله دا د مدینه منوره محدث ته دا د حدیثم پڑھاو او د چې چا به فیصله رااله قضا براله هغه د پاره به بوته. نو یو ورځ داسې چلو چې یو سړی ولا راغی وی صاحب زمونږ یو فیصله ده کوم سره لاړ ډېر خده روان شو سره پلار کې ورته دا سړی وای وی صاحب تاسو خود رسول الله مبارک د احادیث او ماهران یی ویاو وی ما ته خود رسول الله مبارک د خبرونه یو خبر وکا یو مسله خو راته وکا او دا چې موږ سره هم کیږي موږ پلار روان یو سړی مودري ودرېګه استاد جی زه جمعات ته درتلمه خټه ملو نشو دا مسله څنګه ده دا دین دومره سپک شو چې دله به اوس پلار کوي دله به اوس پلا او داسې تپوسونه کوي چې داغه په جواب اړو پیږي نه. ما ته یو سړی وی صاحب زه یو تپوس کوم ما وایا وی زه جمعات ته درتلم خو ته وی نه نو ما وایا وی دا الله په نومونو کې خدای شتي مې څه مقصد ده وی چې دا الله په نومونو کې دا خدای لفظ نشته نو چې نشته نو خلک ولې وای ما ګورا استاد جی د شوتلو پاندې پسر دے ټول عمر دې زمیداری کړي دا مهرباني وکړه داسې تپوس کوا چې جواب برداشت درکې تا مان داسې تپوس وکړه که زه تا ته څنګه جواب هم درکم نو ته پې نه پیږي وینا الحمدلله مونږ پې پیږو جواب وکړه میں جواب بوکم خو یقین ہوگا کہ پوش وی وایا ما وی دا کلی دا اسم برأسها نہ دے بلکہ کلی دے و منحصر فی فردن دے پوش وی لینا میں بز مزے کوا ایسے مکوا استاد جی خلق پہلے دا یو کالی بیا دا یو نیم کال شی بیا دا دو کالو شی بعد کی دا سلویختو کالوی تب پہلے نا سلویختو کالو ترا پیدای دا څنګه نشي کېده دا ترتیبوار برا روانه سوال کم یو کې او کار کم یو کې نو هغه تم وای وسه بس په دې لار روان یو غب شپ لګاو نو د رسول الله مبارک یو حدیث راته وایا او ورته دا سه برګ برګو کته وی بیاونه وی چې فیصله نه واپس رالو کنه وی جواب درته مسجد نبوي کې در کوم وی بیا راته یاد کخه وی بس ټیک شو فیصله وکړه چې واپس راغی صاحب تاسو وی چې جواب به مسجد نبوي کې در کوم خخه وی راته یاد شو جلاد رو وختو چاچه دوری وال کول وی لراشه وی دې سړی مانا د رسول الله مبارک د خبرو تپوس پلاره کې کړه دے وی سل دوری وه هغه ورته اون خطو سل دوری وه سل دوری غوړې شه ده وی چې بیا تپوسونه کې لاره کې اوی صبرو کې جواب درکو یو زبردست ټیډي برابر ک امام مالک رحمه الله کینا سید او دغه سړی ته ویرا شوال خو دیو خړه سودری واله ویسل وی د رسول الله مبارک سل احادیث بدرتا وې
او ورته شروع شو یو حدیث دویم حدیث سل احادیث چې برابر کړ هغه سړی او چغه ووال. امام مالک رحمه الله ورته فرمایي صاحب ولې جاړي؟ وای افسوس پدې راغې ارمان پدې راغې چې کاش کې ما زر دوری خوړلې وې، ما بنن د الله د نبی زر احادیث اوریدلې وې، ما لسلو خړې نو سل احادیث مې وورید. دومره مزه ولا ورکړه. دین د قدر سیز دی، د احترام سیز دی. دا چې کله ضرورت پیښ شي نو پس هغه نه مسله کې بغیر ضرورت یو سړی د دین